شروع کوم په نامه د هغه الله چې بخونکی او مهربانه دی، د کائناتو مالک دی. نن غواړم چې د بادام او وطن یوټیوب چینل د لارې د افغانستان کرکټ بورډ او کرکټ مینوالو ته ځانګړی پیغام وړاندې کړم. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې نړیوال جام ته یوازې د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي. په لنډ وخت کې چې استرالیا د دې 20 اوریز نړیوال جام کوربتوب کوي، هلته افغانستان د ډیرو قوي او مضبوطو ډلو سره مخامخ کېدونکی دی. او دا به هم درته معلومه او څرګندوي چې نن د نړۍ په ګوټ ګوټ کې کومې لوبډلې چې د نړیوال جام غړیتوب له ځانه سره لري او دوی د بار دغه سیالۍ را روانې دي. یوه لوی اړتیا ده چې باید دې نه مخکې سیریزونه ترسره کړي او سیالۍ ترسره کړي. استرالیا، هندوستان، پاکستان، نیوزیلینډ، بنګلادیش، حتی ویسټ انډیز ټولې بوختې چې همدا اوس د نړیوال جام چمتووالي لپاره سیالۍ ترسره کړي او دوی په ښې آمادګۍ سره په دغه نړیوال جام کې ګډون ترسره کړي. که درته ووایم چې اندونیزیا جاپان ته سفر کړی او هلته له جاپان سره د کرکټ سیالۍ لري، مګر زموږ کرکټ لوبډله همدا شیبه چېرته پاتې کېږي سره له دې چې دوی په متحده عربي اماراتو کې تقریبا 80 سلنه لوبغاړي ځان سره بیولي تر څو پورې هلته د پیسو اکاونټونه ورته جوړ کړي، د پیسو انتقال صورت ونیسي، اقامې ورته واخلي، لویه ستونزه ورته راولاړه کړې. لوبغاړي پرته له تمریناتو همدا اوس نړیوال جام په نږدې کېدلو سره دوی وخت تېروي. ځینې لوبغاړي مو چې واضح درته معلومه ده په کرابین پریمیر لیګ کې لوبېږي چې زموږ لپاره ښایي دومره زیاته ګټه ونه کړي په شخصي توګه باندې په لیګونو کې لوبېدل، بیا په 20 اوریز نړیوال جام کې پر ځان باور ډېر فرق سره لري. زیاته ګټه موږ ته دا کار نشي کولی. یعنی کوم لوبغاړي چې اوس په ویسټ انډیز کې په کرابین پریمیر لیګ کې له مجبوریته بوخت دي چې افغان لوبډله دلته له مضبوطو لوبډلو سره له قوي لوبډلو سره د سیالیو نشتون له امله دوی په خصوصي لیګونو کې تجارتي لیګونو کې لوبې ترسره کوي. موږ دې ته هم خوشحاله وو چې 13 ورځ 11 افغان لوبغاړي په 20 اوریز کرکټ لیګ کې واخیستل شول. دغه شیان که څه هم د لوبغاړي لپاره شخصي ډیره ګټه کوي، فایده ورته کوي، همې اقتصادي لحاظ نه مضبوطولی سي، هم په کرکټ کې دوی لپاره نور هغه څه لاسته راځي چې تجربې دي، د کرکټ نالج ده، ښه چمتووالی ده، شخصي لوبغاړو ته ګټه کولی سي. مګر برعکس بیا د افغان لوبډلې لپاره دغسې لیګونه ترسره کول بې ګټې او بې معنا دي. ډېره ګټه به ورته ونه کړي. 10 سلنه ګټه به د افغان لوبډلې لپاره وکړي، خو 90 سلنه بیا لوبغاړي پرته له همغږۍ پرته له ښه چمتووالي پاتې کېږي. ولې واضح دي وي چې زموږ کرکټ بورډ په دې کار کې په بشپړه معنا پاتې راغلی. دا هغه څه دي چې باید د دوی اوسنی مدیریت یې په ځان باندې ومني او دغه سالم نک ډېر بد وانخلي. سره له دې چې تر اوسه پورې نړیوال جام ته موږ کوم مالي ملاتړ کوونکی هم نه لرو. په اسیا جام کې مو په نیمایي کې یو ملاتړ کوونکی پیدا کړ. داسې نه کېږي. ښه مدیریت دې ته ویلی سو چې څوک تاسو سره سیالۍ لپاره چمتو نه وي، ته چمتو کې په ذهني توګه باندې په قناعت ورکولو سره چمتو کې. او ټول نه مهمه خبر همدا ده چې د استرالیا په ویشتنځینو باندې چې فاسټ بولینګ ښه سپورټ کوي، نو هغه ځای کې موږ بیا که چیرې اماراتو کې سیالۍ ترسره کوو چې موږ څه ورځې وړاندې یوه اوازه واورېده چې موږ ته د لوبغاړي کوربتوب راکړی یا موږ نه امکانات نه غواړي، یو قرارداد تړون سوی. دا دومره ګټه موږ دپاره نه کوي. لوی لامل همدا ده چې په استرالیا کې ترسره کېدونکي 20 اوریز نړیوال جام دپاره موږ باید په همغه کنډیشن په همغه ویشتنځای باندې خاص او ځانګړی چمتووالی ولرو. البته که په نورو ځونونو کې دغه سیالۍ ترسره کوو، په نورو براعظمونو کې ترسره کوو، حد یا اقل باید لږ تر لږه موسم، ویشتنځای، حالات د استرالیا د راتلونکي نړیوال جام هغه ټولو اصولو او ټولو چوکاټونو سره څه نه څه برابر وي. کرکټ بورډ په دې کار کې پاتې راغلی، په اشخاصو باندې نه غږیږو، غیر مناسبه خبره ده. خو پکار دا ده چې نړیوال جام نه مخکې د هغه چا سره سیالۍ برابرې کړي چې حد یا کم دوی سره
نړیوال جام کې موږ مخامخ کېږو پوهېږو چې هغوی همدا شیبه یو بوخت سکیجول لري هغوی د ځان لپاره ډېر ښه تقسیم اوقات برابر کړی که چیرې موږ کې ځیرکتیا وای د کرکټ ښه ژبه موږ سره وای ښه نالج موږ سره وای کولی مو شو چې دوی ته قناعت ورکو او بالاخره سیالي ورسره وکړو پاکستان هندوستان هم دا اوس اووه سیالۍ پنځه سیالۍ شپږ سیالۍ هم دا اوس کوي هغه هم په شلوریز فارمیټ کې بیا چې افغان لوبډله په استرالیا کې د ناکامیو سره مخامخ کېږي د ولس له سپین تر تورګیري تر ماشومو پورې تر میرمنو پورې بیا زړه ورته اوبه کوي که نن د دې لپاره غم خوړل شوی وای او دوی نن دغه سیالۍ برابرې کړې وای اسانه و چې موږ په بشپړ سکواډ نوملړ کې د ځان لپاره 11 بهترین د لوبې د میدان لپاره تیار کړي وای که کوم لوبغاړی اوس آوټ اف فورم و ښه نه ځلېده موږ ته به اسانتیا وه چې په انتخاب کې بیا له ستونزو سره مخامخ نه یو سره له دې چې اوس یو لوی اړتیا هم دا ده چې باید ژر تر ژره افغان کرکټ بورډ د دې لپاره تیاری ونیسي او باید نیولی وای لوبډله باید بوخته وای سیریز درلودلی سمه ده چې زموږ لوبډله به په هغه لیول امکانات نه لري څومره چې دنیا لري مګر ترې کم هم نه دي دا به غلطه بهانه وي او دا به هم غلطه خبره وي چې زموږ لوبډله لا هم کمزورې لوبډله ده دا په هیڅ صورت کمزورې نه ده د نړۍ بهترین لوبغاړي زموږ په نوملړ کې شته زموږ د سکواډ برخه دي معنا دا چې موږ هیڅ کمی نه لرو همدا اوس په اسیا جام کې سیالۍ وکړې مخکې مو ایرلینډ سره سیالۍ وکړې موږ ټولو دنیا سره حتی وویل شول چې افغانستان د یو کمزوري او د مخکې چانس د تګ لپاره استعمالونکي لوبډلې په توګه باید ونه پېژنو افغانستان باید د یو صحیح او قوي حریف په توګه باندې کوم چې ستا لپاره هره شیبه مشکل جوړولی سي موږ وپېژنو دنیا ورته احترام کوي په لوبغاړي کې نندارچیانو ځای نه جوړېږي مینه ورته ورکوي جذبات او احساسات او وطني مینه ښکاره کوي مګر موږ برعکس وایو چې موږ سره څوک سیالۍ لپاره تیار نه دي سفرونه پکار دي هغوی ته قناعت ورکول پکار دي خبرې پکار دي تر څو پورې وکولی سي یا ته کوربتوب واخلي یا هغوی ته کوربتوب ورکړي که څه هم زموږ پیسې نړیواله شورا سره بندې څه ناڅه پاتې دي هغوی ته لومړی قناعت ورکول پکار دي څنګه وکولی سو خپلې پیسې راخلاصې کړو لوبغاړي هم دا اوس د فقر په هغه سخته کرښه کې ژوند کوي پیسې ورسره نشته ولې اکاونټونه یې بلاک دي میچ فیس ډیلي میاشتنۍ تنخواه دا نه ورته راځي دا یو لوی مشکل دی چې باید افغان کرکټ بورډ او اوسنۍ مشرتابه چمتو شي تر څو پورې د دې ستونزې لپاره حل راوباسي د خپل ځان په شهرت باندې فوکس کول خپل ځان دفاع کول دا لنډمهاله معنویات دي لنډمهال لپاره ستاینې دي خو وروسته هغه څه چې ستا لپاره ارزښت لري ستا له دندې لرې کول نه وروسته ستا احترام پر ځای کوي هغه د پرله پسې سیالیو برابرول د لویو لوبډلو سره سیریزونه برابرول ښه مالي ملاتړ کوونکی پیدا کول په داخلي کچه منظم او ښه کارونه کول په داخلي کرکټ په بل وخت وغږېږو چې د کومو ستونزو مشکلات سره مخامخ دی خو اوس په کار دا ده چې افغان کرکټ بورډ ژر تر ژره په خپله کرکټ ډیپلوماسي باندې خپل فکر باندې وکولی سي تر څو له غوره او ښې لوبډلې سره سیالۍ برابرې کړي تر څو موږ نړیوال جام کې له مشکلاتو سره مخامخ نه شو او د ښه چمتووالي سره موږ مخکې لاړ سو په لیګونو باندې په دې وخت کې لوبغاړو ته موږ یوازې چکچکې ویلی سو مجبوریت یې ورته وایي خلک خو البته دا زموږ لپاره د راتلونکي ګټه د نړیوال جام ګټه ښه نشي تضمینولی او ژر تر ژره باید لوبغاړي منسجم یو ځای د ښې روزنې لاندې د بهترین لوبډلو سره سیالۍ برابرې کړي مننه چې بادام وطن سره وئ او منتیا مو راسره کوله او چینل سبسکرایب کړئ ملګرو ته یې ولګئ تر څو نور هم د افغانستان کرکټ فرهنګ او د افغانستان د خلکو په روان ژوند باندې سره خبرې ولرو ډېره مننه